د دعا دیارلسمه فایده دا ده چې د دې په وجه باندې الله رب العالمین د بنده دشمن تباه کوي او انسان دشمن تباهی د هغې په وجه باندې راځي. یعنې که یو انسان غواړي چې رب العالمین زما دشمن ختم کړي، نو هغه دې د الله رب العالمین نه دعا غواړي، الله به دشمن تباه کړي. لکه څرنګه چې الله تبارک و تعالی موږ ته د انبیاو واقعات نقل کوي چې دې انبیاو به د الله د دین دعوت وچلوه، چې کله به د کفارو د الله د دین نه نافرماني وکړه، نو دې انبیاو به دعا وغوښتله، الله به د دې دعا په وجه باندې هغه دشمن تباه کړه. قرآن کې الله رب العالمین موږ ته د نوح علیه السلام قوم ذکر کوي چې نوح علیه السلام خپل قوم ته 9,500 کاله دعوت ورکړ او هغوی د نوح علیه السلام دعوت ونه منله، چې په آخره کې ورته الله جل جلاله خبر ورکړ چې دوی ایمان نه راوړي. نوح علیه السلام د دې دشمن د تباهی دعا د الله نه وغوښتله او وی فرمایله رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. یا الله د دې کفارو نه په مخ د ځمکه د دې کفارو نه څوک آباد مه پرېږدي چې دې کور ته دې کورونو ته ځي راځي، او په دې کې څوک آباد د اوسېدلو والا مه پرېږدي. بل ځای الله فرمایي فدعا ربه انی مغلوب فانتصر. د دعا وغوښتله چې یا الله زه کمزوری یم، الله زما انتقام والا، زما انتقام د دې خلکو نه والا. الله دعا قبول کړه. قرآن کې الله فرمایي ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر. الله موږ د اسمان دروازې کولاو کړې په داسې اوبو باندې چې هغه را بهېدونکې اوبه وي، او د ځمکې چینې را روانې کړې، تر دې چې د اسمان او د ځمکې اوبه هغه خپل مابین کې یو ځای شوې او هلاکت او تباهی په دوی باندې راغله او ټول تباه و برباد کړه. همدغه رنګې یو ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم په کعبه کې مونځ ادا کو، نو ابو جهل وویل چې څوک دی چې د فلانۍ قبیلې د اوښانو هغه ګندګیانو پیروانونو هغه لیډشنونو ته لاړ شي او هغه راوړي او د دې سړي په شا باندې وغورځوي. یو بدبخته انسان چې عقبه بن ابي معیط نوم یې، هغه د دې دپاره تیار شو، همدا بدترین عمل هغه وکړ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دوی ته خیریه وکړې او په نوم یاد کړل. حدیث د بخاری کې راځي، عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی په الله قسم چې د چا نوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم یاد کړو چې الله تا تباه و برباد کړي، وی د بدر په ورځ باندې موږ په خپلو لاسونو قلیب بدر ته نسکور ورګزار کوو. ګوره د الله رب العالمین نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا وغوښتله، الله یې دعا قبوله کړله او دغه دشمن هغه ناکاره دشمن تباه شو. د دعا 14مه فایده دا ده چې د دې په وجه باندې انسان د جهنم نه محفوظ کیږي او جنت ورته حاصلیږي. کم بندگان چې د الله رب العالمین نه دعا غواړي چې الله جنت راکړي او د جهنم نه نجات راکړي، نو دې انسانانو ته الله جنت ورکوي او د جهنم نه بچ کوي. امام ترمذی رحمه الله او امام نسائی رحمه الله په عمل اليوم واللیله کې او امام ابن ماجه ابن حبان حدیث نقل کړي. شیخ البانی رحمه الله صحیح الجامع کې صحیح کړي.
انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی من سأل الله الجنة 3 مرات قالت الجنة اللهم ادخله الجنة. کم یو انسان چې د الله رب العالمین نه 3 کرته د جنت دعا وغواړي جنت الله ته درخواست وکړي چې الله دا جنت داخل کړه. او کوم یو انسان چې د جهنم نه 3 کرته پناه وغواړي نو جهنم الله ته درخواست وکړي چې الله دا انسان خو د جهنم نه محفوظ کا. وګوره جنت او جهنم د الله مخلوق دی. الله رب العالمین ورته دا اجازت ورکوي او الله به دې مکلف کړی دی چې څه الله کړی دی الله رب العالمین هغه به قبلی هم چې الله ورته دا اجازت ورکړي. د دعا 15مه فائدہ دا ده چې د دې په وجه باندې بنده خپل رب ته نږدې کیږي. نو دعا د رب العالمین د قربت یو بهترین سبب دی چې بنده په خپل رب ته نږدې کیږي. او دا خبره ته اشاره قرآن عظیم الشان کې الله رب العالمین ورکړی ده. سورة البقره کې الله فرمایي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. کله چې ستا نه زما بندگان زما په باره کې پوښتنه وکړي نو ته ورته ووایې چې زه نږدې یم. دې آیت په باره کې مفسرین ذکر کوي چې الله تبارک و تعالی داعی ته یو قرب لري قریب دی داعی ته او هغه خاص قرب دی دعوت کوونکي ته چې هغه قربت دی بالاجابه الله د هغه دعاګانې قبلوي. نو آیت کې دې خبرې قوي اشاره پرته ده چې دعا انسان ته د الله د قربت بهترین سبب دی. د دعا 14مه فائدہ دا ده چې د ټولو کارونو اصلاح د دعا په وجه راځي او د هر قسم شر نه انسان د دعا په وجه باندې بچ کیږي. قرآن کریم کې الله فرمایي قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. ای زما نبی ته دې خلکو ته ووایه چې ستاسو رب ستاسو په عذابولو څه کوي او ما يعبأ بكم ربي زما رب ستاسو په هلاکت هیڅ پروا نه لري خو که دا ستاسو دعاګانې نه وي. ان الله رب العالمین د هلاکت اراده لري او هلاکوي دا بندگان خو دا بندگان الله نه دعاګانې ډېرې غواړي بس د دې دعا په وجه باندې الله دوی د هلاکت نه بچ کوي. د دعا 18مه فائدہ دا ده چې د دې په وجه باندې انسان شیطان شړي. کوم انسان چې دعاګانې ډېرې کوي دا انسان شیطان له منډه ورکوي او دا انسان د شیطان نه محفوظ کیږي. دلته امام ابن عبدالبر رحمه الله التمهید کې دا خبره ذکر کوي وی واما طرد الشیطان بالتلاوة والذکر والآذان فمجتمع علیه مشهور فی الآثار. ویر چې دا خبره ده چې شیطان لمنډه ورکول شیطان شړل په تلاوت ذکر آذان تمانه خو د ټولو علماو اتفاق ده. مونږ ته قرآن کریم کې د شیطان د وسوسو او د شیطان د مکرونو پریبونو نه د نجات همدا طریقه ذکر کوي چې کله د شیطان وسوسې درته در ورسېدلې نو ته دعا وکړه او د الله نه وغواړه چې یا الله ما د شیطان د وسوسې نه محفوظ کړه
قرآن کې الله فرمایي وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. که تا ته د شیطان د طرف نه یو وسوسه در ورسېدله نو د دې شیطاني وسوسې د نجات طریقه د دې شیطاني وسوسې نه د نجات طریقه دا ده چې ته د الله نه پناه وغواړه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. زه په الله باندې د شیطان نه پناه غواړم نو د دې په وجه به د شیطان نه محفوظ شي.